نازیه اقبال سره په ماشومتوب کې کم کار شوی و. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل باندې نوی نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو، نازیه اقبال چې ډیره زیاته پخوانی او ډیره زیاته مشهوره سندرهاړې ده. هغې پښتو ژبې سره سره اردو او فارسی کې هم ډیرې زیاتې غانې ویلي دي. خو تاسو خبر یې چې نازیه اقبال سره په ماشومتوب کې څه شوي وو. خپل سوچ غلط طرف ته ماړوئ. اوس راځو حقیقت طرف ته چې حقیقت آخر څه دی. دوستانو، نازیه اقبال لا پوی هم نه وه، ډیره زیاته ماشومه وه چې دا پلار په سندرو کې نولي وه او میوزیک طرف ته راوستي وه، دا څیزې پې زده کولو. نو دې وجې داسې نور سندرغاړي هم او نازیه اقبال هم سندرو ته روا وایي. مطلب چې دا وایي چې دا جایز دي، خو دې کې د دوی هیڅ قصور هم نشته. دی ذهن د ماشومتوب نه دغه شان جوړ شوی وي. د دې جواب د نازیه اقبال پلار ورکوي، ځکه چې دا خو وړه وه، دا نه پوهېده هغه پې دا کار شروع کړی و، ځکه چې هغه خپله لور د دین په ځای سندرو ته ولې راوسته. دوستانو، تاسو هم خپل اولاد ته ډیر زیات فکر کوئ او د ګناهونو نه یې وساتئ، ځکه چې نیک اولاد صدقه جاریه ده. الله تعالی دې مونږ ټولو ته نیک اولاد نصیب کړي. په کمنټ کې راته آمین ضرور نه ضرور ولیکئ. دا و زموږ نن ویډیو. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.